إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت ستاسې ملګری نه بېلارې شوی دی او نه یې په سرغړاوي سره سمه لاره پریښې ده. هغه له خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دا قرآن خو یوه وحی ده چې پر هغه نازلیږي. برلاسه ځواکمن یعنې جبرائیل علیه السلام ده ته هغه قرآن ښودلی چې د ښکلې څېرې خاوند دی. نو هغه راغی او د لمر خاته پورتنیو آفاقو کې ودرېد. بیا نږدې راغی او پاس ځوړند شو تر دې پورې چې د دوه لیندیو برابر یا له دې نه څه کمه فاصله کې محمد ته نږدې پاتې شو. فأوحى إلى عبده ما أوحى. هله نو هغه د الله بنده ته وحی ورسوله هره وحی چې هغه ته رسېدونکې وه. ما كذب الفؤاد ما رأى. سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل. أفتمارونه على ما يرى. نو آیا تاسې په هغه شي باندې له هغه سره شخړه کوئ چې هغه یې په سترګو ویني؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بېشکه چې د یو بل وار هم جبرائیل په راښکته کېدلو لیدلی و د سدرة المنتهی سره هغه ځای چې نږدې ته یې د مسلمانانو د اوسېدو جنت دی. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. په هغه وخت کې پر سدره باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل د هغه محمد سترګې ونه ګرځېدلې او نورو شیانو ته یې ونه کتل او هغه د خپل پروردګار لویې لویې نښانې ولیدلې. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اوس لږ ووایي تاسې کله د دغه لات او د دغه عزا او د دریم دغه بل بت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی؟ ألكم الذكر وله